خوشاله بل کوم غزل به درنه اورو؟ 57 نمبر. دا وګوره ځان نو تخکاری درته او د مو سټایل سره په ګوره ته سي بټګانو باندې لاګي دا په خپل ټیک خدا کنه پرې د ایمان داسې انداز کول کې وګورئ نو. اچھا راځي ټول. سٹارټ تا دا هم سٹارټ دا سٹارټ تا دا سلام علم خو دومره راته واچو سره هغه نه بعد کله وروسته پروګرام ختم شي بیا دوی السلام علیکم. نه مننه انور خیال صاحب او تاسو د کتاب غوښتنه کوي دا به هم در سره شریک کوم. نو دا ولنې کتاب هغه څه په دې ډول ده که ځواب غواړې د سوال حل لرمه که ځواب غواړې د سوال حل لرمه که مې روح ځوروي درومه لار پرته ده نه منم چې فلسفې ته هدف وایې نه منم چې فلسفې ته هدف وایې فلسفه خو هدف نه دی وسیله ده. ډېر ښه دی واه. همدا ډول یو څو کتاب نور دي هغه هم در سره شریک کوم. هغه څه په دې ډول دي رڼا راوړم تنویر راوړم زه راغلم ته راځه رڼا راوړم تنویر راوړم زه راغلم ته راځه یو فکر هماګیر راوړم زه راغلم ته راځه اخر به لاره پرانیزم وهمي د تغیر اخر به لاره پرانیزم وهمي د تغیر تقدیر لره تدبیر راوړم زه راغلم ته راځه. ډېر ښه ډېر. دا یوه بله کتاب ده نادان صاحب او انور خیال بونیری صاحب هغه څه داسې ده وخت که داسې وي په منډه منډه خوښې وخت که داسې وي په منډه منډه خوښې د هواسې نه به وړي لکه یو غشې ته چې وایې چې وهمي په تا خو مړ یم ته چې وایې چې وهمي په تا خو مړ یم دوباره ووایه څه شی څه شی څه شی. ډېر ښه دی واه ډېر. مننه خوشحاله اوسې. دا بله کتاب ده هغه څه په دې ډول ده خپل ریخې ریخې څادر ته غاړې وزم خپل ریخې ریخې خپل ریخې ریخې څادر ته غاړې وزم وده کېږم پکې پښې راټولومه لال ګوهر ګڼم تڼا کې د ورغوي لال ګوهر ګڼم تڼا کې د ورغوي لاس لستوڼې کې په دې راټولوم. ډېر ښه دی. او دا بله کتاب ده انور خیال صاحب دام در سره شریک کوم. د خپل ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو د خپل ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو بوډا غوندې یو کس و د وخت ستره مقبره کې ویښته مې واورین شوي که ویښته مې تک سپین شوي ویښته مې واورین شوي که ویښته مې تک سپین شوي څه فرق خو راغلی آینې زما څهره کې. ډېر ښه دی. دا همدا ډول د دوه کتاب نور دي دا هم د سره شریک کوم. هغه څه په دې ډول دي د اوسپنې ګړۍ په اوسپنیزه خوله ګویا وه د اوسپنې ګړۍ په اوسپنیزه خوله ګویا وه خبرو یې ټک ټک لکه سټک کوه لګیا وه انځور کې یو تورزن 40 کلن غوندې سړی و انځور کې یو تورزن 40 کلن غوندې سړی و نیولې 2 ګوتو کې 4 کونچه دنیا ډېر ښه. او انور خیال صاحب د اخرنۍ کتاب ده هغه څه په دې ډول ده سړی قلم په لاس د وصیت په ارمان مړو سړی قلم په لاس د وصیت په ارمان مړو کمرې کې تش کاغذ ترېنه په میزو پاتې شوی د ښار په څلورلارې کې یوه مجسمه وه د ښار په څلورلارې کې یوه مجسمه وه کردار ته یې هجوم حیرت انګیزو پاتې شوی. مننه او مینه خوش. وخمي صاحب غزلې به درنه واورو. بالکل بونیری صاحب دا یو غزل دی دا به د سره شریک کړم دا تاسو ته بیا ستاسو ته مینوالو ته د ډالۍ په توګه د غزل مطلب ده زندگی تابوت کې بند وګڼه زندگی تابوت کې بند وګڼه
تنهایی د قبر کنده وګڼه ډیر ښه زندگی تابوت کې بنده وګڼه تنهایی د قبر کنده وګڼه وخت میده میده په ټک ټک اړوي وخت میده میده په ټک ټک اړوي د ګړۍ ستنه هم ژرنده وګڼه ډیر ښه حافظې خپل ډیری کې د هر یاد حافظې خپل ډیری کې د هر یاد یادګیرنه قلمبنده وګڼه ډیر ښه یو وجود کې دوه روحونه زه او ته یو وجود کې دوه روحونه زه او ته یو څادر کې دوه پیونده وګڼه یو وجود کې دوه روحونه زه او ته یو څادر کې دوه پیونده وګڼه همدردی لفظ د خواره بحث موضوع همدردی لفظ د خواره بحث موضوع دا موضوع زخته پسنده وګڼه همدردی لفظ د خواره بحث موضوع دا موضوع زخته پسنده وګڼه پوهه څه ده د راتلونکي بني آدم پوهه څه ده د راتلونکي بني آدم لکه سترګه د لمر برنده وګڼه ډیر ښه شاعري یوه تحفه د خدایندي شاعري یوه تحفه د خدایندي دا تحفه په یو څو چنده وګڼه د څهرو رسپړدل اورې د څهرو رسپړدل اورې د څهرو د زیرکو خلکو تنده وګڼه یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه یو عشق تللی له ژونده وګڼه یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه یو عشق تللی له ژونده وګڼه دغه ځمکه بې وزرو مرغۍ هم دغه ځمکه بې وزرو مرغۍ هم د اسمان پنجره کې بنده وګڼه انور خیال صاحب د غزل مقطع ده که په زړه او ذهن ستړی یم وهمي که په زړه او ذهن ستړی یم وهمي حوصله مې سربلنده وګڼه ډېره مننه خوشحاله بل کوم غزل به نه اورو د بل غوښتنه کوي انور خیال صاحب نو د دې مطلب څه په دې ډول ده چې لشې لشې دردونه به یې پښو نیولي وو چې لشې لشې دردونه به یې پښو نیولي وو دیوالونو به چتونه په اوږو نیولي وو چې لشې لشې دردونه به یې پښو نیولي وو دیوالونو به چتونه په اوږو نیولي وو رژېدونکي ګل ته باد په مخ څپېړې ورکولې رژېدونکي ګل ته باد په مخ څپېړې ورکولې سره رنګونه یې هیبت نه اننګو نیولي وو رژېدونکي ګل ته باد په مخ څپېړې ورکولې سره رنګونه یې هیبت نه اننګو نیولي وو میکده کې صراحي د میو ډکه ګرځېدله میکده کې صراحي د میو ډکه ګرځېدله او لاسونه ورته بس تشو پیالو نیولي وو ژمی سوړ و لکه پاڼه به یې ژامنې رېږدېدلې ژمی سوړ و لکه پاڼه به یې ژامنې رېږدېدلې اوړی تود و اندامونه یې خولو نیولي وو سیاهي بوتل کې وچې شونډې ناسته وه خفه وه سیاهي بوتل کې وچې شونډې ناسته وه خفه وه خو قلم او کاغذ غم کې سلګو نیولي وو نن د آس په پلکۍ سرنده حلاله والا نن د آس په پلکۍ سرنده حلاله والا څه ژړان ژړان غږونه یې نغمو نیولي وو اراده تر شمدمه پورې ویښه وه په زړه کې اراده تر شمدمه پورې ویښه وه په زړه کې خوب یې نه کوو چې څه به یې مغزو نیولي وو یو مزدور ګرم تندی یخې هوا ته ونیولې یو مزدور ګرم تندی یخې هوا ته ونیولې سپین زګونه یې بدن باندې خولو نیولي وو چرته شرکنده باران کې څوک په لار تللی وو اورې
چرته شړکنده باران کې څوک په لار تلی و اورې لوندو خټو یې خاپونه د څپلو نیولې وو. ډېر ښه دی. انور خیال صاحب د دې غزل مقطع ده هغه څه په دې ډول د تشیالونه وهمي دلته ملکیت کې د اسمانو. تشیالونه وهمي دلته ملکیت کې د اسمانو خو استوګنې ته بدلته ورځو شپو نیولې وو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه مو قدرمنو. دا و وهمي اورېزې صاحب، صالح نادان را سره هم ناست دی. نو شعرونه مو نو ډېر شي واورېدل، ډېر خوند یې وکړو. موږ خو چې دلته خوند واخیست، امید دی تاسو پرې دغه ته هم خوند اخیستی. تر بل پروګرام پورې انور خیال بونیري له ورکړئ اجازه. د لوی الله په امان. السلام علیکم. السلام علیکم. بای بای. السلام علیکم.